په دنیا باندې چې دی 7.5 بلین خلک اوسیږي او د 5 بلین نه سیوا خلک چې دی هغه سمارټ فون یوز کوي. نو ظاهره خبر ده د دې سره زمونږ ژوند اسان شوی هم دی او بدل شوی هم دی. نو د دې سره سمارټ فون زمونږ په دماغو کې هم تبدیلی راولي. مونږ ته خو پته ده چې زیاتره خلک په خپل باره کې خبرې کوي او خپل خیالات د بل سره شیر کولو کې ډیر ښه محسوس کوي. نو د دې سره زمونږ په موبایل کې سوشل میډیا ایپس راځي چې هغه خلکو ته د دې موقع بار بار ورکوي. نو ستاسو په تصویر باندې که څوک ښکلی کمنټ وکړي او یا پې ډیر زیات لایک راشي او یا ستاسو فالوورز سیوا شي نو ستاسو په برین کې ډوپامینز هارمونز چې دي هغه ریلیز شي چې هغه تاته د ایکسایټمنټ احساس درکوي. نو دا یو ساینټیفیک سټډي نه پته لګېدل ده چې د سوشل میډیا ایپس د وجې نه بغیر څه د محنت نه تاته د خوشحالۍ احساس کیږي. نو د دې سره ستا په دماغو کې وایټ میټر کمیږي چې هغه جوړي ستا د اټینشن او د ډیسیژن میکینګ نه. نو د دې د وجې نه ستا په دماغو کې وایټ میټر کمیږي. نو د یو ایم آر آی سکین نه پته لګېدل ده چې د سوشل میډیا ایپ زمونږ په دماغو کې د یو ډرګ په شانتي کار کوي. کله به هم ستاسو سره داسې چرته شوي چې ستاسو موبایل وایبریشن وکي چې بیا کله تاسو موبایل راوالئ نو هغه هیڅ وایبریشن نه یې کړی. دې شي ته پینټم وایبریشن ساینډروم وایي او 89% سمارټ فون یوز کولو والته دا خبره محسوس شوې ده او دا ځکه کیږي ستا د باډي هر یو مسل چې دی هغه مومنټ وکړي او بیا تاسو ته په خپل باډي کې په یو ځای باندې سخارخ محسوس کیږي. ستا په دماغو کې یو ځای چې ورته سریبرل کارټکس وایي داسې قسمه میسج راتلو کې چې دی هغه میس انټرپریټ شي او د دې سره ستا په دماغو کې څه کنفیوژن راشي چې بیا تاسو ته لګي چې زما موبایل چې دی هغې وایبریشن کړی و خو اصل کې هغې وایبریشن نه یې کړی. او د ډېر زیات خلکو چې دی دا عادت دی چې د شپې د ناوخته پورې موبایل یوز کوي. دا عادت چې دی ډېر غلط دی ستاسو د صحت لپاره ځکه چې د شپې تاسو خپل د سمارټ فون سکرین ته ګورئ نو د هغې سره ستا په سمارټ فون نه چې کوم لایټ پارټیکلز راځي فوټان هغه ستاسو په سترګو باندې لګي چې د هغې د وجې نه ستا دماغو ته یو سیګنل راشي چې میلټونین هارمونز چې د دې د وجې نه موږ له خوب راځي هغه په دماغو کې ودرېږي او د دې سره ستاسو کوم سلیپ سایکل چې دی هغه ګډوډ شي او بیا تاسو سهار د وختي پاڅېدو د وجې نه خوب هم لږ وکئ. نو د دې سره تاسو په خپله باډۍ کې ډېر زیات بیماریانې راوستی شئ او که ستاسو ډیلی روټین داسې نو تاسو ته به پته هم نه لګي او د بیماریانو یو غټ ډیری به درته ودرېدلی. که تاسو زموږ د فیسبوک او انسټاګرام پیج ته راتلل غواړئ د هغې لینک په ډسکرپشن کې دی. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا ویډیو ضرور لایک کړئ او کامنټ وکړئ او شیر کړئ دا ویډیو د خپل ملګرو سره او سبسکرایب کړئ زموږ د یوټیوب چینل. د دې سره به تاسو نوي نوي شیزونه وپېژنئ او ورسره بیل آیکن هم وایئ. د دې سره به تاسو ته پته لګي چې موږ نوې ویډیو کله اپلوډ کړله. او په آخر کې د کتلو لپاره ډیره مننه.